شاعران ادیبان د یو قوم قیمتي سرمایه وي. د قامونو په ترقۍ کې د لیکوالو لوی لاس وي. زموږ ملک پاکستان هم د یو شاعر علامه محمد اقبال د خوب د تعبیر له کبله په وجود کې راغلی دی. خو د بده مرغه په دې ملک کې پښتون شاعر ادیب ته هغه مقام ورنکړی شو کوم چې د دنیا نورو قامونو خپلو لیکوالو ته ورکړی دی. زموږ په ملک کې د ژوند د هرې طبقې لپاره په سرکاري محکمو کې خصوصي کوټې مقرر دي، خو د شاعرانو ادیبانو دپاره نه په سرکاري نوکرو کې او نه د دوی د بچو لپاره په تعلیمي ادارو کې خصوصي کوټې شتون لري. دغسې د دوی د علاج معالجې لپاره هم څه خاص انتظامات په نظر نه راځي. په دې اړه د پښتو ژبې د ځانګړي اسلوب شاعر، ادیب او دانشور ښاغلي هاشم بابر په خپلو تاثراتو کې ویلي دي: زموږ د شاعرانو او ادیبانو کوم مسلې دي او چې کوم محرومو سره چې کوم دی وړاندې دي او د مفلسۍ په حالت کې هغه د غربت هغه سطح باندې دي چې هغه خپل مجموعه په خپل پیسو باندې چاپ کولم نشي. نو زه خو به د شاعر او د ادیب دا نه خبرو کوم چې دا بنیاد دی، دا اساس دی د ولس، دا اساس دی د سټیټ د ریاست، دا اساس دی د قومونو د آزادو. مونږ پاکستان ریاست خدا ډېر غټه فخر کوي چې شاعر مشرق علامه اقبال چې کوم دی هغه د پاکستان سوچ پیدا کو. دا خو دعوه چې کوم دی زموږ پاکستان ریاست هم کوي. افسوس خبره دا ده نه ریاست زموږ د پښتو د پرمختګ دپاره د شاعرانو ادیبانو چې کوم دی تحفظ کړی دی، اسانتیاګانې ولا د ژوند پیدا کړي دي چې نه د هغې د بچو د تعلیم او نه د هغې د رهایش تر څو پورې چې ریاست ادب لا سرپرستی ورنکړي، هغه ژبه مړه شي، هغه ژبه وروستو پاتې شي، هغه ژبه وده ونه کړي او چې ژبه ختمه شي وروستو پاتې شي نو سره قوم ختم شي. چې د اردو سرپرستی ده، زموږ د اردو هغه شاعران هغې سرو سپینو سره لوبې کړي، هغه زموږ د پښتو شاعرانو ادیبانو په مقابله کې کوم دی ډېر ښه پاتې شوي دي. د هغې باقاعده سرپرستي هم شوې ده، هغې له پلاټون هم په لاس ورغلي دي، د هغې ځایونه په هر ځای کې چې کوم څه ورته وظیفې میلاو شوي دي. لیکن د پښتو شاعر لنا پکار ده چې زموږ صوبایي حکومتونو خو کم از کم راویښ شي چې زموږ د شاعرانو او ادیبانو چې کوم دی سرپرستي وکړي. پکار دا ده چې نور د شاعرانو ادیبانو محرومو ته خصوصي پاملرنه وشي او په هره سطح د ادب د خاوندانو لپاره خصوصي کوټې مقرر کړي شي. خدای دا بازار تاله کړي په مغولو د غریب مینه په یو موټي چڼوزي. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، شب قدر.